أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. یا د هغه کس په شان چې په یو کلي باندې تیر شو چې عزر علیه السلام و او هغه کلی په خپلې چتنې باندې رو پرېوتی و. هغه وویل الله تعالی به دا د کلي خلک د مرګ نه پس څنګه ژوندي کوي. نو الله تعالی تر سلې کولې پورې مړ وسوته بیا یې هغه ژوندی کړ. الله تعالی وویل څومره موده داسې پوته شوی. هغه وویل زه یوه ورځ یا د ورځې څه حصه داسې پوته شوی یم. هغه الله تعالی وویل بلکې ته سل کوله داسې مړ پوته شوی یې. نو ته خپل خوراک او شوق ته وکسه چې خراب شوی نه دی او خپل خر ته وکسه او د دې دپاره چې میشتو د خلکو دپاره نقشه وګرځوي او هډوکي ته وکسه میش هغې ته څنګه حرکت ورکوي په پورته کولې سره بیا هغې ته غوښه ور وغندي. نو کله چې ده ته دا حال ښه معلوم شو ویې ویل زه پوهېږم چې یقینا الله تعالی په هر شي باندې ښه قادر دی. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. او کله چې ابراهیم علیه السلام وویل ای د موربه په مو باندې ووینه چې ته مړي څنګه ژوندي کوې. الله تعالی وویل آیا ته یقین نه لرې؟ هغه وویل ویلې نه او لیکن د دې دپاره چې د مو زړه مطمئن شي. الله تعالی وویل نو له مرغونې نه 4 قسمه راونیسه پس هغه خپلې خور ته د بلدولې نه پس ټوکړې که بیا یې له هغه ځنې یوه حصه په هر غره باندې کښېږده بیا هغه یې راوبوله. نو دغه بتو ته په منډې رودرېمي او پوه شه چې یقینا الله تعالی ډېر غالب ښه حکمت ولري.